د لیندۍ په 10مه نیټه دفاع وزارت ادعا وکړه چې د غزني د دیک ولسوالۍ د وروستي خونړي موټر بم برید طرح یې په ګیرو ولسوالۍ کې له 7 ملګرو سره یو ځای وژلی. وزارت وژل شوی کس حمزه وزیرستانی بللی و. دفاع وزارت له دې خبر سره پر خپل ټویټر یو انځور هم خپور کړی و او داسې یې وښوده چې ګواکې د حمزه وزیرستاني په نوم کس د برید طرح دی. د دې ادعا له رابرسېره کېدو سره سم دولتي حسابونو او نورو رسنیو دا انځور لاس په لاس کول پیل کړل. وروسته معلومه شو چې په انځور کې ښودل شوی کس نه د غزني د برید طرح و او نه هم د حمزه وزیرستاني په نوم نامعلوم کس. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت ادعا رد کړه او د هغه کس ویډیو یې نشر کړه چې دفاع وزارت وژل شوی او د غزني د برید طرح باله. د طالبانو یاد جنګیالی وایي چې نوموړی ژوندی دی او د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د عادي مجاهد په حیث فعالیت کوي. زه کرامت خان خالد د اسلامي امارت په لیکو کې د پکتیکا ولایت د ګیان په ولسوالۍ کې فعالیت کوم. د کابل ادارې چې کومه ادعا کړې ده د هیڅ حقیقت نه لري او دروغ دی. زه الحمدلله روغ جوړ او تیار یم. د یادونې وړ ده چې د لیندۍ په 9مه نیټه د غزني ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د ملي اردو پر یو کنډک باندې موټر بم سرتیری برید ترسره شو چې په ترڅ کې نږدې 11 تنه سرتیري ووژل شول او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شول. د کابل حکومت امنیتي ادارې معمولا تر خونړیو بریدونو وروسته د هغوی د طرحانو د وژلو ادعا کوي، خو د وروستۍ پیښې په څیر زیاتره ادعاوې ناسمه وي.